السلام علیکم ملګرو. زما دا نننۍ ویډیو ستاسو د ټولو دپاره ډیره ضروري ده، نو زما دا نننۍ ویډیو تر اخره پورې خامخا وګورئ. تاسو ته به ستاسو په سیم باندې دا ټایپ میسیج راغلی چې معزز صارف 5 जनवरी 2024 से सिम डिसओनिंग पर रस 200 लागू होंगे। 6 महीने से पुरानी सिम पर ये चार्ज नहीं होंगे। आपके CNIC पर मतलब दुमर सिमान दी। نو د دې میسیج مطلب دا دی که فرض کو د چا په نوم باندې سیمانی او هغه بندول غواړي، نو فرض کو د 1 جنوري نه مخکې که تاسو بندوي نو تاسو به پری بندوي، د 1 جنوري نه بعد تاسو بندوي. نو د دې میسیج مطلب دا دی چې که فرض کو تاسو د خپل نوم نه هغه سیم اړوي او لرکوي بندوي، نو د 1 جنوري نه پس د دې را روان جنوري د 1 تاریخ نه پس چې بیا تاسو کله سیم بندوي نو هغې باندې بس تاسو نه 200 روپۍ اخلي. او که فرض کو کم سیمان د شپږو میاشتو نه زاړه دي نو په هغې باندې بیا نشتي. تاسو ته په دې میسیج کې لیکلي یم چې ستاسو په شناختي کارت باندې دومره سیمان دي. نو دا ویډیو مې ضروري د دې دپاره وګڼله چې د ډیرو کسانو په نومونو باندې بلاشه سیمان دي او نور خلک یې استعمالوي، خو هغو ته پته نشته چې یاره زما په شناختي کارت باندې څو سیمان دي او څو نه دي، یا څوک یې استعمالوي یا یې نه استعمالوي. نو چې د چا په نوم باندې هم داسې سیمانې چې تاسو یې نه استعمالوئ نو مهرباني وکئ د 1 جنوري نه مخکې لاړ شئ او دا سیمان چې کوم دي دا بند کړئ. که فرض کو چاته دا پته نه وي چې یاره زما په شناختي کارت باندې څونه سیمان دي، نو که تاسو غواړئ نو د هغه طریقې دپاره به هم زه تاسو ته طریقه وښیم، ویډیو به درله جوړه کړم. نو په هغه طریقه باندې بیا تاسو کتی شئ چې یاره ستاسو په شناختي کارت باندې څو سیمان دي او کم سیمان دي پې. نو که فرض کو چا غوښته دا ویډیو نو ماته بیا په کمنټس کې ولیکئ. والسلام.